چې په کومه شپه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې څخه واته د هجرت په شکل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې سره ډېره مینه وه. مازدیګر راغلی، عثمان ابن ابي شیبه د بنو شیبه قبیلې یو سړی و، د هغې څخه به د مکې کلي ورسره وه. باره په مازدیګر کې هغه راوغوښتی، باره ورته سړی ما ته یو ځل د مکه را خلاصه که، زه په مکه کې لږ لمونځ کوم. نه معلوم د پیغمبر په زړه کې دا و، نه معلوم چې زه به بیا مکه ووینم که به نه ووینم، ځکه په دې شپې په مابین کې پیغمبر په هجرت باندې روانېدی، مکه یې پرېښود. دا د پیغمبر د زندګۍ آخرنی ارمان. لیکن هغه سړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په ډېرو سختو الفاظو جواب ورکړ. هغه ورته ویل سړی ته وګوره مکه وګوره، مکه به تا ته در خلاصېږي. او په ډېرو سختو الفاظو پیغمبر ته وویلی. چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمه وختله چې ما ته مکه نه را خلاصوي، باره په دې سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې. باره ورته ویل ای عثمانه، یو ورځ به داسې ورځ راسي چې دا ستا پر ځای به زه ولاړ یم، ته به زما پر ځای ولاړې، او دا کلي به زما په لاس کې د بیت الله، او ته به ما ته دغسې د افسوس په شکل ګورې لکه نن چې زه تا ته د افسوس په شکل ګورم، او ستا به دغسې سترګې ما ته کږي لکه نن چې زما سترګې تا ته کږي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په فتح مکه کې راننوتی، باره دستي عثمان نه وغوښتی عثمان ته ورس. چې عثمان راغلی، باره یې کلي ځینې واخیستل. پر هغه ځای پیغمبر علیه السلام ولاړو چې پر کوم ځای عثمان ولاړو، ځکه 8 کاله مخکې دا مقدمه سوې وه، پیغمبر 8م کال باندې فتح مکې ته راغلی. پر هغه ځای پیغمبر ولاړو چې پر کوم ځای عثمان ولاړو، پر هغه ځای عثمان ولاړو چې پر کوم ځای پیغمبر ولاړو. مره پیغمبر ورته ویل عثمانه هغه ورځ دې په یاد ده چې په کومه ورځ دې په کوم شکل رخصت کړه، چې ما درته ویل داسې ورځ به راځي دا کلي به زما په لاس کې، ته به پر دغه ځای راته ولاړې، لکه نن چې زه پر کوم ځای درته ولاړ یم او کلي ستا په لاس کې ده، او په دغسې نظر به راته ګورې لکه ما چې په کوم نظر زه نن تا ته ګورم. مره عثمان ته ویل هغه خبره دې په یاد ده، هغه خبره برحق سوه که نه سوه؟ مره هغه ورته ویل بلکل برحق سوه. بس ومې منله چې کومه خبره دې څنګه راته کړې وه هغه یې وسوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي د مکې دروازه خلاصه کړه، په مکه کې لمونځ وکړي. د لمانځه بعد چې راشه سو، بیا پر هغه ځای ودرېدی، ټول قبایل ولاړ دي، قریش ولاړ دي، بنو تمیم ولاړ دي، بنو هاشم ولاړ دي، بنو عدي ولاړ دي، چې څومره قبایل دي دا ټول ولاړ دي. د هرې قبیلې د سړي دا تمه ده چې دا کلي به نورو موږ ته راکړي، ځکه د بیت الله سره چې کوم قومونه اوسېدل، د بیت الله کلي چې د چا سره وله د هغو دومره لوی نیکبختي وه چې د بل چا بیا هغه نیکبختي نه و په نصیب سوې. نو ټوله په دې انتظار دی چې دغه کلي به موږ ته راکړي. پیغمبر چې راشه وسو، پر هغه ځای ودرېدی، بره عثمان را طلب کړي، عثمان ته یې کلي ورکړله. عثمانه دا کلي تر قیامته پورې ستا په نسل کې نوره پاته ده، چې کوم چا د ده سره په کوم شکل باندې ظلم کړی و، او چې په کوم شکل باندې رخصت کړی و، او چې په کوم شکل یې ده ته د مکې څخه جواب ورکړی و، د پیغمبر اخلاق، د پیغمبر زندگی، د پیغمبر د چا څخه نه انتقام اخیستل چې زه به د چا څخه انتقام او بدله نه اخلم، هغې په دې شکل برته هغه سړي ته کلي ورکړله. نن 1400 کاله بعد هم د هغې په خاندان کې کلي را روانه ده، چې د هغې په نسلونو نسلونو کې اوس هم د مکې کلي د بنو شیبه قبیلې سره ورسره ده، او د بنو شیبه د قبیلې د انسانانو په حفاظت کې ده. ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق دغه دي، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی دغه ده.